ګوري ما حرکت شروع کړ د کور نه مې حرکت وکړ او زما نو وګورو 4.5 ساعته لاره ده چې څنګه په اخر کې به زما حالت څنګه وي چې کله رسېږم سو یا فعلا ډېره خوشحاله یم and it's a beautiful weather ډېر ښه فرش هوا ده ډېر زیاته ګرمي هم نه ده او ښه ښایسته شنه شنه ځایونه دي دلته مینهوالو زه تاسو ته خپل سفر وښیم چې زه کوم ځایونو نه تېرېږم زما دا یو لاس دواړه لاسونه بیزي دي مشکل ده موټر وخت چلولو کې سو تاسو ته وښیم دغه oh my god okay دغه ځای کې سټارټ کوم this is Frankfurt طرفونه نه سټارټ کوم زما دلته د کلن طرفو خواته and then Aachen city چې د بارډر لري نو Aachen سره چې سټارټ کیږي اولی هغه د هالند نه تېرېږم سو د دې سفر یو جالب خبره ده چې څو ملکونو نه تېرېږم زه جرمني نه ځم اولی دغه ځای چې کراس کیږي دا هالند دا ماستریخت او ماستریخت نه ورپسې بلجیم سټارټ کیږي دلته شروع کیږي سو بلجیم د برسل شاوخوا کې بیا زه رسېږم له خیر سره نن ماښام ته جرمني یو خاصیت چې دا ډېر شین ځای ده نو ډېر ښایسته ځای ده ډېر جنګل او تپې ډېرې زیاتې لري نو ټول داسې تک شین ده او د چا زړه ډېر خوشحالېږي او آب و هوا یې ښایسته ده سو یا دا اوس چې زه دلته ډرایو کوم ټول طرفونه کې یعنې یو نقطه نه ده چې شین نه وي ټول جرمني تک شین ده خصوصا داسې وختو کې چې بارانونه اوس وختو کې ډېر زیات بارانونه کېږي So yeah, I love this. I love nature. جرمني یو بل خاصیت وایي که خراب هغه وایي خرابي وایي هغه دا ده چې هر ځای کې په روډ کې په هر ځای کې په هایوې باندې کنسټرکشن سایټس دي نو داسې سړکونه جوړیږي هر وخت او دومره ډېر دي چې بیخي تباهي کړلو بچینو شاته ګورئ واو it's such a beautiful valley ده که mountains دي whatever دا شاته ښایسته تک شین ځای روډ زه اوس تقریبا 10 کیلومتر روانه یم او تر اوسه پورې دا کنسټرکشن سایټ نه ختمېږي دا اوس ختم سو نه وایي سو هره ورځ د دوی بس دا سړکونه دي چې جوړیږي نو باید د دوی ملک ترقي وکړي خدای دې وکړي چې زموږ هم یو وخت داسې حالت راسي چې ملک خپل جوړ کړو بل څوک خراب نه کړي جرمني دا ځینې ځایو کې دا د وینډ انرژي هم استعمالوي چې د هوا د طریق نه انجن او موټر چالان سي په دې ټرباینز باندې او انرژي جوړ سي د برق انرژي نو افغانستان کې خو هم ډیر زیات شمال کیږي او هم لمر ډیر زیات ستده نو مونږ کولی سو هم چې دا کارونه وکړو مونږ هم کولی سو چې د انرژي د نیچرل انرژي نیچرل سورسز نه استفاده وکړو خپل ملک ته برق ورکو برق خلکو ته انتظامات ورته جوړ ګر چې زما دا اوس وختو کې دا لونګ ډرایو په موټر کې دونه نه خوښېږي خصوصا زه چې په خپله ډرایو وکړم زما نه خوښېږي زه بیخي ستړې کېږم اولو کې مې ډېر زیات شوق و ساعتو ډرایو به مې کوو بټ یو وخت راځي نو چې کله ډېر موټر دې وچلوو نو بیا نو هره ورځ کار ته ځې او راځې نو بیا نو زړه دې تور سي د ډرایوینګ نه بټ دا اوس دومره ښایسته تک شین ځای ده چې زه وایم بس خیر د ډرایو دې وي یو ساعتو ډرایو دې وي تاسو ته وښیم نو وګورئ داسې ښایسته تک شین ځای ده چې د چا زړه باغ سي او رښتیا زما کالي هم نو تقریبا د باغ غوندې ښایسته ګلان لري تک شین ده میچینګ ډریس او بیا کنسټرکشن سایټ راغی یو لیلا خمارو سترګو کپ ما کړی اثر دی رنځور یم ناروغېږم زخمی اوس بدرختیا نو په دې ډرایو کې زخمی سو ډکر به وکړو چې په یو لاس کې موبایل هم اخیستی او په بل لاس کې موټر دا څه حال ده خدای دې نو پولیس ته ما ساتي د مکمل سفر نیمه لاره مې تېره کړې ده سو نیم لاره شکر ده تېر سو او نیم نور لاره پاتې ده فعلا اوس هم په جرمني کې یم خو مګم ډېر نږدې ده چې د هالند بارډر راسي نو د دې نه مخکې چې زه هالند ته لاړه سم زه غواړم چې یو بریک وکړم تاسو ته وښیم وینئ چې زما فعلا لوکیشن چې د نیمایي لاره کې ده اوس هم په جرمني کې یم د آخن سیټي کې د جرمني یو ښار ده چې هالند ته بارډر لري نو دا آخن چې تېر سو دغه نه بعد هالند راځي نو د دې نه مخکې غواړم چې اول یو سمال بریک وکړم او بیا وروسته نور سفر تجربه یو پمپ سټیشن ده چې دې کې له خیر سره یو سمال بریک اخلم سټیل آخن سیټي ده سو اوس هم دا بارډر وینئ دا لا نه ده کراس سوی سو د جرمني او د هالند ماینز کې دا اوپس چې زه اوس ټکر ورته راغلم پمپ سټیشن ته مګم دلته تاسو وینئ
ټول بیزی ده ټول موټران دي او باید لږ صبر وکړم لږ تیل واچومه موټر ته نوټ پټرول ډیزل زما موټر چې ده د ډیزل موټر ده سو زه لږ تیل واچومه او بیا ورپسې کافي داسې یو سخت شمالونه دي داسې سخت ښایسته شمال ده هوا چې ګرم وي خو خیر ده سو زه اوس دلته یو څه دقیقې صبر کوم چې دا پټرول پوره سي نوټ پټرول ډیزل بیا رانه غلط سو او بیا زه هم به له خیر سره نور کارونه ستړې شولمه یارانو ستړې شولمه سو دلته تاسو ته یو شی وښیم داسې ښایسته کیوټ شیان دي دلته ما ځان ته یو ټیډي بیر پیدا کړ خلک راته ګوري کیوټ چیرته دا خو ډېر سور ده my mask okay looks funny I know یو خو د دې ماسک د لاسه موږ ته بس ولو او بل ده زه آخن کې یم آخن کې چې ده د کورونا نمبر لږ زیات ده نورت راین وستفالن دا پروینس کې چې ده ډېر زیات کورونا اول چې راغی یم دلته او یو منشن کې راغی بایان کې سو خدای ونه کړي چې دلته د اوس کورونا ځان سره بېرته ویسمه راځئ چې یو څو دقیقې دلته کښېنم په دې سبزه باندې نه بارانونه سېږو خلک وایي چې پغمان ډېر ښایسته ځای ده پغمان کې ډېر ښایسته ځایونه دي ګودر ته ځم راپسې راشه ښایسته باغو کې ځه چې ځو میلې وکړو کافي سره بدمزه کافي ده to be honest هېڅ کافي غوندې ده نه راځئ چې ځو چې ناوخته کېږي مخکې چې زه راغلم څومره بیروبار وه هر چېرته چې ځم بیروبار یي کله چې زه ځمه خالي سي ځای I don't like it هر چېرته چې زه دا راسمه بیروبار ما قسمت خراب ده په دې چې مخکې بیروبار ډېر زیات و نو مجبور چې سرجبه ما درولی و موټر so now let's correct the direction نو ډېر نږدې یاستو چې بس اوس هالند ته ورسېږو زه بیا تاسو ته بیا ښیم چې کله ورسېده دا خط یا او مای ګاډ تر هغو لا مونږ جرمني کې یاستو دومره سپیډ وهي موټران په دې چې دلته انلیمیټډ سپیډ باندې تللی سې خدای هم کور وران که ښه ته ودرېږه چې هالند راسي بیا دوی بیا دغه هېڅ شی نسي کولی هلته خو ټول 130 ده که 120 ده میکسیمم کیلومیټر پر اور او بلجیم کې هم همدغه حال ده خو جرمني چې ده انلیمیټډ ده نو دلته خلک مزې کوي نو دلته تاسو وینئ چې بالکل سرحد کې د جرمني او د هالند سرحد کې زه ولاړه یم او زه تاسو ته اوس وښیم د سرحد ختمېدو نشاني نیدرلند سو د دې نه وروسته ټول نیدرلند ده ټول هالند ده انیا وګورو چې اوس څنګه ده سو زما ګرانو مینهوالو دا هم ده هالند او یا لوحې تغییر وخوړه زه نه پوهېږم چې نشته ده دلته this is all Dutch language and یا ټول شیان لږ بیا هم سره ډېر ورته دي خو یو لږ څه فرق کوي ډېر خاص فرق نه کوي لږ فرق کوي قصه داسې سوچ ډېره وړه قصه سوله که نه چې د هالند سفر ډېر شارټ و نو هالند ته نه یو 20 دقیقې 15 دقیقې میکسیمم مونږ شاید ډرایو کړی وي نو دا د تاسو اوس وینئ چې د بلجیم سرحد ته هم نږدې یاستو نو له خیر سره بلجیم ته هم اوس رسېږو مګم فعلا اوس په هالند کې یاستو نو ګرانو مینهوالو دا تاسو اوس وینئ چې سرحد د هالند سرحد په خلاصېدو ده او آهسته آهسته د بلجیم سرحد په روانېدو ده یا شروع کېږي نو ما هم خپل د موټر سپیډ سلو کړو چې تاسو ته ښکاره کړم چې چېرته له خیر سره بیا بلجیم شروع کېږي نو ما ته د دې ځای نه ښکاره کېږي لږ هغلته د یورپ هغه بیرغ وایي که بورډ وایي هغسې ښکاره کېږي سو هیر از بلجیم زه درې زه لږ نور هم سلو کړم چې تاسو ته ښکاره سي خو زما شا کې موټر به لیونی سي بلجیم بلجي what is بلجي ښه یو خو چې دا بله ژبه باندې نوشته سوی وي سړی هېڅ نه پوهېږي زه په خپله مې په
اپریل کې پیدا سوی یم. نو یو میاشت چې د بهار میاشت وي، نو نوی بهار شروع کیږي، یخ موسم خلاص سي، ښایسته موسم شروع سي او هرې خواته ګلان شنه سي، ښایسته ښایسته ګلان، شنه شنه باغونه. نو زما په خپله ګلان ډېر ډېر زیات خوښیږي او خدای وکړي چې ستاسو زما دا ویډیو هم خوښ راغلی وي. دا ځای هم د ګنت سټي په څنګ کې یو وړوکی ښار ده، هلته ده. دا هم زما سفر په بلجیم کې او ځینې یادګاري عکسونه. تاسو خو پوهیږئ چې زما ګلان ډیر زیات خوښیږي، نو د دې د لاسه بل سفر به په هالند کې وي. تر هغه وخته پورې خدای په امان.